إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا وورخا اللوی که تاسو او تاسو ټول چې کم په ځمکه کې ټول کفر وکئ ټول نافرمانی وکئ الله دې ایمانونو ته ضرورت نه لري څه وایي فإن الله لغني حمید الله بېزاره ستایلی شوی ذات دی الله دې ته ضرورت نه لري چې موږ یې شکر ادا کړو ومن شکر فإنما یشکر لنفسك که چا ادا کړه فایده خپله ده ومن کفر او که چا ناشکري وکړه فإن ربي غني کریم الله غني دی الله زمونږ د دې کوششونو د دې محنتونو نه غني دی ومن جاهد فإنما یجاهد لنفسه الله وایي که چا په دین کې کوشش او محنت وکړو نو د خپل ځان دپاره به یې کوي ګورې ان الله لغني عن العالمین الله غنی دی زمونږ د صدقاتونه او زمونږ د خیراتونو او زمونږ د زکاتونو نه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم الله غنی ذات ته چې د هغه په لاسونو کې خزانې دي الله غنی ذات ته چې ضرورت نه لري خوراک او څښاک ته بلکې ضرورت ورکوي خوراک ورکوي نورو ته الله غنی دی چې ښځې ته ضرورت نه لري الله غنی دی چې بچي ته ضرورت نه لري الله غنی دی چې شریک ته ضرورت نه لري په هر اعتبار سره الله سبحانه وتعالی څه دی غنی دی هیڅ چا ته ضرورت نه لري خو دا ټول ضرورت لري الله ته د دې نوم فایده سره ووته چې کله تا ته دا پته ولګېده چې الله غني دی نو بیا ته د دغه یو رب سره رابطه ساته هغه چا ته ضرورت نه لري خو ته ورته ضرورت لري په سنن ترمذي کې یو حدیث دی زه درته اورم ډېر ناشنا حدیث دی الله وایي ګوره الله وایي حدیث قدسي دی یا ابن آدم ای د آدم بچیه تفرغ لعبادتي زما د دې عبادت لپاره ځان فارغه که املأ صدرك غنا الله وی دا سینه بدله د سخاوت نه ډکه کما غنی به دې کما او اصل مالداري د زړه مالداري ده ګوره مالداري دغه نه د پیسو د ریال او د ډالر ده نه د عزت ته اصل واسد فقرك والله وی غریبي بدله ختمه کم ښه که زما بندګۍ ترې ځان فارغه کو الله وی غریبي بدله ختمه کم واورئ دا حدیث والا تفعل او که دې ونه کړه ملأت یدیک شغلا دومره به دې مصروفه کم چې د مرګه پورې به په دې دنیا پسې منډې وهي او ناشنا به شي ولم اسد فقرک او الله وي خو غریبي به دې ختمه نه شي نهر به ګرځي عمر له کروڑپتی او لکپتی به خو غریب به چې کله د الله عبادت ته ځان فارغه نه کړو نو تاسو هم په ځان کې د صفت راولئ بل دا چې الله غني دی چا ته ضرورت نه لري نو تم د دې انسانانو په لاس کې چې څه دي د هغې نه ځان راکاږه چې هر چا ته مه ګوره هر شي ته مه پسخېږه او ځکه یو حدیث کې دا راځي چې په دې دنیا کې چې څه دي په دې کې بې رغبتي کوه د الله به در سره محبت شي او د خلکو په لاسونو کې چې څه دي د هغې نه ځان بې رغبته که خلک به در سره محبت کوي په ځان کې دا صفت راولئ